سلام ستړي مشئ، هیله ده چې روغ او جوړ به اوسئ. ایترونه نه یوازې په عطرونو، پټرولو، همداراز د ځینو درملو جوړولو او ځینو نورو ترکیبونو کې مهم رول لري، بلکې د هغوی فزیکي او کیمیایي خواص هم ډېر مهم دي چې په ننني درس کې به پرې بحث او خبرې کوو. د درس عنوان ایترونه د زده کړې موخې. زده کوونکي به د درس تر پای وکولای شي چې ایتر تعریف او عمومي فورمول یې تشریح کړي، د ایترونو نوم ایښودنه ترسره کړي، د ایترونو خواص بیان کړي. ښه نو دا مو په یاد وي چې ایترونه د هایدروکاربنونو اکسیجن لرونکي مشتقات دي چې موفر مایع حالت لري او سوځېدونکي دي. دا مرکبونه تیز او خوږ بوی لري چې د لوړې تبخیرېدونکي ځانګړتیا له امله ژر تبخیر او په چاپیریال کې خپریږي. ایترونه هغه عضوي مرکبونه دي چې په هغې کې د اکسیجن اتوم د دوو عضوي معاوضو په واسطه احاطه شوی وي. په ایترونو کې د اکسیجن اتوم د یو پل په توګه عمل کوي چې دوه د الکایل یا ارایل ګروپونه سره نښلوي. د ایترونو عمومي فورمول عبارت دی له آر رابطه او رابطه آر یا ای آر رابطه او رابطه ای آر څخه، چې دلته آر له الکایل او ای آر له ارایل څخه استازیتوب کوي چې ښایي سره یو شان او یا توپیر ولري. ښه نو ایترونه خو به وپېژندل چې عضوي مرکبونه دي او په هغې کې د اکسیجن اتوم د دوو عضوي معاوضو په واسطه احاطه شوی دی. اوس به هم راشو د ایترونو په نوم ایښودنه باندې به خبرې وکړو، تر څو پوه شو چې ایترونه په کومو طریقو باندې نوم ایښودل کیږي. ښه نو په عموم کې ایترونه په دوو طریقو باندې یې نوم ایښودنه ترسره کیږي. لومړی معمولي نوم ایښودنه، دویمه هم ایوپاک نوم ایښودنه. ښه نو دا چې په معمولي نوم ایښودنې باندې موږ څنګه کولی شو چې ایترونه ونوموو، راځئ چې په دې اړه معلومات په ګډه په سکرین باندې وګورو. په معمولي طریقه د ایترونو نوم ایښودنه. د ایترونو د معمولي نوم ایښودنې په طریقه کې د ایتر وظیفوي ګروپ د مرکزي هستې په توګه غوره کیږي. د ایتر د وظیفوي ګروپ دواړو خواو ته د الکایل یا ارایل ګروپونه شتون لري چې په نوم ایښودنه کې د الفا ترتیب په پام کې نیول کیږي. معلم صاحب، دلته خو یې مثالونه نه ول تشریح شوي، که یو دوه مثال یې موږ تشریح کړي نو ډېر وښه شي. ولې نه باز جانه، تاسو د بیلګې ته په سکرین متوجه شئ، انشاءالله چې زده به مو شي. CH3 رابطه د ایتر وظیفوي ګروپ، رابطه C2H5. ښه نو زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ، دلته د ایتر وظیفوي ګروپ د مرکزي هستې په توګه غوره کیږي چې یوې خواته یې هم د ایتایل معاوضه شتون لري او بلې خواته یې هم د میتایل معاوضه شتون لري. نو د دې مرکب نوم هم ایتایل میتایل ایتر ده. معلم صاحب، که چیرې د ایتر د وظیفوي ګروپ دواړو خواو ته معاوضې یو شان وي نو بیا یې نوم ایښودنه څنګه کوو؟ آفرین حسن جانه، ډېر ښه او مثبت ټکي ته د اشاره وکړه. تاسو لږ وخت شئ، که چیرې معاوضې متناظرې یعنې یو شان وي نو د دې مرکب مخې ته بیا د ډای له مختاړي څخه کار اخلو. د بیلګې په توګه تاسې متوجه شئ. C3 رابطه د ایتر وظیفوي ګروپ، رابطه بیا هم CH3. ښه نو زده کوونکو لکه څنګه چې تاسې وینئ، د ایتر وظیفوي ګروپ شاوخواو ته دوه یو شان د میتایل معاوضې شتون لري. نو د دې مرکب نوم هم ډای میتایل ایتر دی. ډای میتایل ایتر. ښه نو تاسې د بلې بیلګې ته هم متوجه شئ.
ښه نو زده کوونکو د بلې بېلګې کې لکه څنګه چې تاسې وینئ د ایتر وظیفوي ګروپ شاوخوا ورته یو شان د فینایل معاوضې شتون لري. نو د دې مرکب نوم هم ډای فینایل ایتر دی. اوس پرې پوه شوئ سنجانه؟ هو معلم صاحب بیخي واضح شوه. ډېر ښه. نو اوس به هم د ایوپک په طریقه د ایترونو په نوم ایښودنې باندې په خبرې وکړو چې د ایوپک په طریقه د ایترونو نوم ایښودنه په دې ډول ده. د ایوپاک په طریقه د ایترونو نوم ایښودنه. د ایوپاک په طریقه د ایترونو په نوم ایښودنه کې کوچنۍ معاوضه الکوکسي په نظر کې نیول کیږي چې همدا د ایترونو وظیفوي ګروپ هم دی او بله معاوضه چې د وظیفوي ګروپ او یا مرکزي هستې سره نښتې وي د الکان، الکین او الکاین په توګه په نظر کې نیول کیږي او نوم ایښودنه یې ترسره کیږي. لکه په دې بیلګه کې څنګه چې تاسو وینئ په دې بیلګه کې د اکسیجن یوې خواته د ایتایل معاوضه او بلې خواته هم د میتایل معاوضه شتون لري چې نوم ایښودنه کې یې میتایل د اکسیجن سره د الکوکسي یعنی میتوکسي په بڼه مونږ یې نوموو. نو د دې مرکب نوم میتوکسي ایتان دی. همدارنګه کله چې د ایتر ګروپ شاوخوا ورته یو شان یعنی متناظرې معاوضې شتون ولري نو په عین طریقې باندې نومول کیږي. لکه دې بیلګې ته تاسو ځیر شئ. ښه نو ګرانو زده کوونکو په دې لومړي مرکب کې چې تاسې وینئ دلته د اکسیجن څنګ ته دغه لومړی معاوضه هم د ایتایل معاوضه ده او دغه دویمه معاوضه هم د ایتایل معاوضه ده. نو په نوم ایښودنه کې یې ایتایل له اکسیجن سره د الکوکسي یعنی د ایتوکسي په بڼه مونږ یې نوموو. نو د دې مرکب نوم هم ایتوکسي ایتان دی او په اخر کې ځکه چې مونږ د ایتان کلمه ورسره ذکر کړه نو ځکه یې نوم ایتوکسي ایتان شو. او دغه بل مرکب لکه څنګه مو چې مخکې ځانګړتیاوې ذکر کړې نو هغو ځانګړتیاوو ته په کتو سره د دې مرکب نوم هم فینوکسي بنزین دی. ښه نو د ایترونو په فزیکي خواصو به د یوې لنډې دمې څخه وروسته بحث او خبرې وکړو. اوس هم یوه لنډه دمه اخلو بیرته زه راګرځو. قدرمنو دوستانو د کیمیا دولسم ټولګي ښوونیزې خپرونې دویمې برخې ته بیا هم هرکلی کوم. په تېره برخه کې مونږ د ایترونو پر پیژندنې سربیره د ایترونو په نوم ایښودنې باندې هم بحث او خبرې وکړې. اوس هم د ایترونو په فزیکي خواصو باندې ځان پوه کوو. تاسې متوجه شئ. د ایترونو فزیکي خواص. ایترونه په اوبو کې لږ حلیدونکي دي خو په غیر قطبي محللونو کې لکه بنزین، کلوروفارم او هایدروکاربنونو کې ښه حل کیږي. د ایترونو د ایشیدو ټکي د الکولو په پرتله ټیټ او کثافت یې هم د اوبو له کثافت څخه کم دی. د ایترو مالیکولونه ډایپول قواوې لري مګر بیا هم نشي کولای چې په خپل منځ کې هایدروجني اړیکه جوړه کړي. نو په همدې اساس ایترونه ایزومیر الکولو په پرتله د ایشیدو ټیټ ټکي لري. ښه نو په دې اړه مو ځان پوه کړ چې ایترونه په اوبو کې لږ حلیدونکي دي مګر په غیر قطبي محللونو کې ښه حلیږي. او همدارنګه د ایترونو د ایشیدو ټکي د الکولو په پرتله ټیټ دي او د ایترونو کثافت هم د اوبو د کثافت په پرتله کم دی. نو راځئ چې په دې جدول کې اوس هم د الکولو او د ایترونو د ایشیدو ټکي په ګډه په سکرین باندې ګورو. که دې جدول ته ځیر شو نو وینو چې پکې د الکولو او د ایترونو ایزومیرونه شتون لري چې ایتایل الکول یا هم ایتانول په 88.3، پروپانول په 99.2 او همداراز بیوتانول په 119.7 درجې د سانتیګریډ تودوخه کې په ایشیدو راځي.
خو دای میتایل ایتر په -40.9، میتایل ایتایل ایتر په 10.8 او دای ایتایل ایتر په 4.6 درجې د سانتیګریډ تودوخه کې په ایشېدو راځي. ښه نو تر دې ځایه خو په درس کې کومه پوښتنه نه لرئ؟ نه معلم صاحب. ډېر ښه. نو اوس به هم په دې باندې ځان پوه کړو چې ایترونه په کوم دلیل کولی شي چې هایدروجني اړیکې جوړې کړي او دغه راز د کومې ځانګړنې له مخې کولی شي چې په پراخه کچه عضوي مرکبونه او یو اندازه غیر عضوي مرکبونه په ځان کې حل کړي. دا چې ایتر د اکسیجن په اتوم باندې ازادي جوړې الکترونونه لري، نو ځکه کولی شي چې له نورو نوعو سره چې او رابطه ایچ او یا ان رابطه ایچ اړیکې ولري، هایدروجني اړیکې جوړې کړي چې د همدې ځانګړنې له امله ایترونه کولی شي په پراخه کچه عضوي او یوه اندازه غیر عضوي مرکبونه هم په ځان کې حل کړي. معلم صاحب تر دې وخته مو خو په ایترونو ډېر بحث وکړو. آخر د ایترونه په څو ډوله دي؟ اوازانه وایي که نه چې کله کوم کار په ښه بڼه او په مناسب وخت کې ترسره شي نو اغېزمنتیا یې هم زیاته وي. نو ستا پوښتنه هم په ډېر مناسب وخت کې تاسو مطرح کړه. تاسې غوږ شئ، ایترونه په دوه ډولونو باندې ویشل شوي دي چې متناظر یا هم سیمیټریکل او غیر متناظر یا هم انسیمیټریکل ایترونو په نوم یادیږي. اوس دې پوښتنې ځواب ترلاسه کړ؟ هو معلم صاحب، مننه. ډېر ښه. ښه نو دا چې متناظر او غیر متناظر ایترونه څه ډول ایترونه دي، نو راځئ چې په دې اړه معلومات په سکرین باندې کړو. ایترونه په عمومي توګه په دوه ډوله دي چې یو ډول یې د متناظر یعنې سیمیټریکل او بل ډول یې د غیر متناظر یعنې انسیمیټریکل ایترونو په نوم یادیږي. متناظر ایترونه یا سیمیټریکل ایترز هغه ایترونه دي چې د ایتري ګروپ یا اکسیجن په دواړو خواوو کې یو ډول الکایل یا ارایل ماویزې شتون ولري، لکه ډای ایتایل ایتر. غیر متناظر ایترونه یا انسیمیټریکل ایترز هغه ایترونه دي چې د ایتري ګروپ په دواړو خواوو کې متفاوت د الکایل یا ارایل ګروپونه شتون ولري، لکه میتایل پروپایل ایتر. ښه نو زده کوونکو د ایترونو په ډولونو باندې خو پوه شو چې متناظر او غیر متناظر ایترونه موږ لرو. اوس به هم په دې باندې ځان پوه کړو چې د ایترونو کیمیايي خواص څه ډول خواص دي او دغه راز کوم کیمیايي تعاملونه ترسره کوي. تاسې متوجه شئ؟ د ایترونو کیمیايي خواص په عمومي توګه ایترونه کلک یا مقاوم او ثابت مرکبونه دي. په ایترونو کې د کاربن او اکسیجن ترمنځ اړیکه ډیره مستحکمه ده چې په اسانۍ سره نه ماتیږي. د دې ترڅنګ ایترونه په مناسبو شرایطو کې بیلابیل کیمیايي تعاملونه سرته رسولی شي. د بیلګې په توګه لومړی له قوي تیزابو سره د ایترونو تعامل. ایترونه د اکسیجن په اتوم کې د غیر رابطوي جوړه الکترونونو د شتون له کبله له ځان څخه ضعیف القلي خاصیت څرګندوي. همدارنګه ایترونه د قوي تیزابونو په واسطه تجزیه او د هغوی ایتري اړیکه پرې کیږي. دوهم، د ایترونو هایدرولیز. ایترونه په قوي تیزابي محیط کې د اوبو په واسطه هایدرولیز کیږي چې په نتیجه کې د هغوی ایتري اړیکه پرې کیږي او الکول ترې لاسته راځي. معلم صاحب په دې خو پوه شو چې د ایترونو فزیکي او کیمیاوي خواص څه دي، مګر څنګه کولی شو چې ایترونه لاسته راوړو؟ حاصل جره ډېره ښه او پر ځای پوښتنه دې وکړه. ایترونه معمولا په دوو طریقو یعنې د الکولو له ډیهایدریشن څخه او دغه راز د ویلیامسن په طریقې باندې استحصال او په لاس راځي. د ایترونو استحصال معمولا ایترونه په لاندې دوو طریقو سره استحصالیږي. لومړی د الکولو له ډیهایدریشن څخه د ایترونو استحصال په معمولی طریقې سره کولی شو چې ایترونه د الکولو له ډیهایدریشن څخه په لاس راوړو. د بیلګې په توګه د ګوګړو تیزابو د کتلیز په شتون کې کولی شو چې د دوه مالیکوله ایتانولو له ډیهایدریشن څخه ډای ایتایل ایتر او اوبه استحصال کړو. دویم، د ویلیامسن په طریقه د ایترونو استحصال.
په دې طریقه کې د الکولیت او الکایل هلاید له تعامل څخه کولای شو چې ایتر په لاس راوړو. د بیلګې په توګه د ایتایل ایوداید او سودیم پروپوکساید له تعامل څخه ایتایل پروپایل ایتر او سودیم ایوداید لاسته راځي. ښه نو که مو خوښه وي د ایترونو ورځني استعمال په هکله به په جالبو موضوعاتو له یوې لنډې دمې څخه وروسته خبرې وکړو. قدرمنو دوستانو که غواړئ چې دغه جالب موضوعات له لاسه ورنه کړئ نو له موږ سره پاتې شئ. له یوې لنډې دمې څخه وروسته بیرته زه راګرځو. قدرمنو دوستانو د خپرونې درېیمې او وروستۍ برخې ته بیا هم هرکلی کوم. موږ اوس غواړو چې د ایترونو د استعمال سربیره په نورو مهمو موضوعاتو باندې هم خبرې وکړو. نو هیله ده چې تر پایه راسره پاتې شئ. ښه نو د ایترونو د استعمال له مهمو ځایونو څخه یو هم په جراحي عملیاتو کې د بېهوښه کوونکي مادې په توګه د ایترونو استعمال دی چې په 1846 میلادي کال کې په لومړي ځل د ویلیام ټي جي مورتون لخوا په جراحي عملیات کې وکارول شوه. معلم صاحب پرته له جراحي عملیاتو نه د ایترو څخه نورو ځایونو کې هم کار اخیستل کیږي او که نه؟ هو بس چنه خو دا چې په ورځنیو چارو کې د ایترو څخه په کومو برخو کې کار اخیستل کیږي په دې اړه به معلومات یو ځای وکړو. په ورځني ژوند کې د ایترونو استعمال. ایترونه د ځینو درملو او بېهوښه کوونکو موادو په جوړولو کې کاریږي. ایترونه ډېر ښه محللونه دي او د عضوي مرکبونو د حلولو لپاره ترې کار اخیستل کیږي. ځینې ایترونه د تیلو او سون موادو د فعالیت د ښه کولو لپاره په تیلو کې ګډیږي چې ښه بیلګه یې میټایل ټرټ بیوتایل ایتر دی چې د بنزین کیفیت لوړوي. ایترونه د عطري موادو په جوړولو کې مرسته کوي ځکه چې نرم بوی لري او د بوی دوام زیاتوي. ځینې ایترونه د پلاستیکي موادو او مصنوعي ریزینونو د جوړولو لپاره هم کاریږي. معلم صاحب دا خو په رښتیا چې ډېر د کار مرکبونه دي ځکه چې په ورځنیو چارو کې ترې یو اساسي ځای هم نه دی پاتې. بالکل همداسې ده حسن جانه. ښه نو تر دې ځای خو په درس کې کومه ستونزه نه لرئ؟ نه معلم صاحب نه لرو. ډېر ښه. نو اوس به هم د ډای ایتایل ایتر پر پیژندنې سربیره د هغې په فزیکي خواصو باندې هم ځان پوه کړو. ډای ایتایل ایتر. ډای ایتایل ایتر یو عضوي مرکب دی چې مالیکولي فورمول یې C4H+O دی او د ایتانولو له مشتق څخه ګڼل کیږي. ډای ایتایل ایتر یوه بېرنګه مایع ده چې د بېهوښه کولو خاصیت لري. دا مرکب اور اخیستونکی او ځانګړی بوی لري. ډای ایتایل ایتر چې معمولاً په ایتر مشهور دی د انستیزي عمل لري چې په پخوانیو وختونو کې د هغه تنفس د جراحي د عمل لاندې ناروغانو د بېهوښۍ لپاره کارېده. د ډای ایتایل ایتر فزیکي خواص. ډای ایتایل ایتر یوه بېرنګه او شفافه مایع ده. دا مرکب تیز او خوږ بوی لري. د ډای ایتایل ایتر د ایښېدو ټکی 40 سانتیګریډ درجې او د کنګل کېدو ټکی یې -114 سانتیګریډ درجې دی. د عضوي موادو ښه محلل دی، یعنی دا مرکب عضوي مواد په ځان کې په اسانۍ سره حل کوي. دا چې ډېر کم قطبیت لري نو ځکه په اوبو کې هم ډېر کم حل کیږي. ډای ایتایل ایتر یوه ښه اور اخیستونکې ماده ده. دا هم په یاد ولرئ چې ډای ایتایل ایتر نسبتاً یو باثباته مرکب دی چې له ډېرو کیمیايي تعاملونو څخه ځان لرې ساتي. راځئ چې د ځینو کیمیايي خواصونو په هکله یې دغه معلومات په ګډه وګورو. د ډای ایتایل ایتر کیمیايي خواص. ډای ایتایل ایتر نسبتاً باثباته مرکب دی او له ډېرو کیمیايي تعاملونو څخه ځان ساتي. که د اوږدې مودې لپاره له هوا سره په تماس کې پاتې شي نو د رڼا پوښتونکي پر اکسایدونه جوړوي چې چاودیدونکي ځانګړتیا لري. له تیزابو سره تعامل. ډای ایتایل ایتر له قوي تیزابونو لکه هایدروجن بروماید او هایدروجن ایوداید سره تعامل کوي
الکول او الکایل هلایدونه تولیدوي. له اکسیجن سره احتراقي تعامل. ډای ایتایل ایتر د هوا له اکسیجن سره سوځي او په پایله کې کاربن ډای اکساید او اوبه تولیدوي. دا هم په یاد ولرئ چې ایترونه الوتونکي مواد دي، یعنې که چیرې په ازاده هوا کې پرېښودل شي نو له منځه ځي. معلم صاحب دا ولې د منځه ځي؟ ابازیانه دا ځکه چې د ایترونو مالیکولونو ترمنځ هایدروجني اړیکه شتون نه لري. موږ کولی شو چې د ویلیامسن په طریقې باندې هم ډای ایتایل ایتر ترلاسه کړو. په دې طریقه کې ګرانو زده کوونکو سودیم ایتانویک ته د ایتایل بروماید سره تعامل ورکول کیږي چې په پایله کې هم ترې ډای ایتایل ایتر او سودیم بروماید ورڅخه لاسته راځي. ښه نو زده کوونکو راځئ چې د ویلیامسن په طریقه د ډای ایتایل ایترو لاسته راوړل عملا تجربه کړو. ولا معلم صاحب دا خو به ډېر ښه کار وشي ځکه چې عملي زده کړې ډېرې ښې په ذهن کې کیني. ښه نو راځئ چې د دې تجربې موخه او کارېدونکي توکي په سکرین باندې وګورو. د تجربې موخه: زده کوونکي به د تجربې تر پای وکولای شي چې د ویلیامسن په طریقه د ډای ایتایل ایتر استحصال عملاً ترسره کړي. کارېدونکي توکي او لوازم: سودیم هایدروکساید، 10 ملي لیتره ایتانول، 8 ملي لیتره ایتایل بروماید، 50 ملي لیتره بیکر، اوبه، بنسن برنر، پیپیت، ایلن مایر فلاسک، ترمامیتر، ترازو، واچ گلاسیا، د ساعت شیشه او کاشوغیا سپچوله. ښه نو قدرمنو دوستانو د یادې تجربې د ترسره کولو لپاره ټول د اړتیا وړ توکي موجود دي. دغه تجربه به زه او زما په مرسته به زما ګران زده کوونکي هم زما سره په ګډه به یې ترسره کوي. نو تاسې هم ښه دقیق متوجه اوسئ. حسن جان ته دا د ایتانول بوتل ماته راکړه. من دا در واخلې منه. ډېر ښه. زه به د ایتانولو نه 10 ملي لیترو په اندازه ورسره واخلم او په دې فلاسک کې به یې واچوم. ښه نو دا به اوس په دې فلاسک کې زه واچوم. ښه نو دا کار خو ترسره شو. ښه نو دغه د سودیم هایدروکساید محلول چې مخکې له مخکې نه یې 4 ګرامه په 10 ملي لیترو اوبو کې حل شوي دي. نو دا به زه اوس راواخلم او دا به هم په همدې فلاسک کې ور علاوه کړم. اوس به یې له همدې ایتانول سره لږ ګډ کړم. ښه نو ابازیانه ته هم د 8 ملي لیترو په اندازه ایتایل بروماید راواخله او په همدې فلاسک کې ور علاوه کړه او بیا یې لږ څه سره ګډ کړه. سمه ده معلم صاحب. ډېره مننه باسجانه. ښه نو اوس به همدا فلاسک راواخلو، د تودوخې په دې سرچینه به یې کېږدو او د 50 نه تر 70 درجې د سانتیګریډ پورې به تودوخه ورکړو. ښه نو اوس به هم دغه ترمامیتر زه راواخلم او همدې فلاسک ته به زه د 50 نه تر 70 درجې د سانتیګریډ پورې تودوخه ورکړم. ښه نو دا کار خو شو. فراجانه ته هم له ما سره مرسته وکړه تر څو دغه سرچینه روښانه کړو. اوس به یې هم پرېږدو. معلم صاحب ډېر خوږ او تیز بوی نه دی؟ حسن جانه همدغه تیز او خوږ بوی چې ته یې حس کوې همدا د ډای ایتایل ایتر بوی دی چې موږ وکولی شو د ویلیامسن په طریقې یې استحصال کړو.
ښه نو د تاسو ټولو ډېره مننه چې تجربه کې مو راسره مرسته وکړه او تجربه مو هم له نږدې څخه راسره وکتله. قدرمنو دوستانو زموږ تجربه همدلته پای ته رسیږي. پاتې درس ته ټولګي کې دوام ورکړو. ښه نو زده کوونکو تر دې ځایه خو په درس کې کومه ستونزه نه لرئ؟ نه معلم صاحب. ډېر ښه. نو دا هم د نن ورځې د زده کړې پایله. د زده کړې پایلې. زده کوونکو زده کړل چې ایترونه هغه عضوي مرکبونه دي چې په هغې کې د اکسیجن اتوم د دوو عضوي معاوضو په واسطه احاطه شوی وي. په ایترونو کې د اکسیجن اتوم د یو پل په توګه عمل کوي. د ایترونو عمومي فورمول عبارت دی له آر رابطه او رابطه آر یا ای آر رابطه او رابطه ای آر څخه. د ایترونو په معمولي نوم ایښودنه کې د ایتر وظیفوي ګروپ د مرکزي هستې په توګه غوره کیږي. د ایتر د وظیفوي ګروپ دواړو خواو ته الکایل ګروپونه شتون لري چې په نوم ایښودنه کې د الفبا ترتیب په پام کې نیول کیږي. د ایوپاک په طریقه د ایترونو په نوم ایښودنه کې کوچنۍ معاوضه الکوکسي په نظر کې نیول کیږي چې همدا د ایترونو وظیفوي ګروپ هم دی. په عمومي توګه ایترونه کلک یا مقاوم او ثابت مرکبونه دي. په ایترونو کې د کاربن او اکسیجن ترمنځ اړیکه ډیره مستحکمه او په اسانۍ سره نه ماتیږي. د ایترونو مالیکولونه ډایپول قواوې لري مګر بیا هم نشي کولای په خپل منځ کې هایدروجني اړیکه جوړه کړي. نو په همدې اساس ایترونه د ایزومیر الکولو په پرتله د ایشیدو ټیټ ټکي لري. قدرمنو دوستانو زموږ خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې پورې مو په لوی رب سپارم. الله پامان.